مفسرین لیکي چې یو ځل قحط راغی نو بادشاہ سره غله دانه وا بل چا سره غله دانه نه وا سیدنا ابراهیم علیه السلام هم د بادشاہ خواته لاړ مفسرین لیکلي چې کله د بادشاہ خواته لاړ نو بادشاہ په دربار کې بازي درباري کسانو هغه شیطانت وکړه چې دا کس خو راغلی دی د غلی پسې او قحط دی لیکن دا ستا خدای نه مني او دا بل رب مني او نور خبرې کوي وی نمرود ابراهیم علیه السلام راوغوښته چې ته کومه خبره کې ته ما رب نه مني دا غي ذکرم په سورۃ بقره کې شتا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت بادشاہ وسره مناظره شروع کړه مناظره کې وته بادشاہ وای چې ته ما رب نه مني ابراهیم علیه السلام وته فرمایل چې رب هغه ذات دی چې غمړ کول او ژوند کول کوي روایتو کې راځي وی نمرود ولګید د جیل نه دوه کسان راوېستل یو ملک بل آزاد پرې خود وی ګور زم بادشاہ مکانه یو می پرې خود آزاد د ژوند شو دا بل می ملک ختم می ابراهیم علیه السلام یو آسان دلیل پیش کړ چې زما رب هغه ذات دی چې نور د مشرق نه راخیږي او به غرزه په مغرب کې فاتی بها من المغرب ذا کتزان ربي خدای نو ته د مغرب نه راوخیږي فبهت الذي كفر کافر به جواب پاتې شو غلې شو شرمنده شو لیکن دا ظالم سره و پکار چې حق منلې وي لیکن حق ونه مانه دلته بعضی مفسرین وایي چې یو دلیل پیش کړ نو بل دلیل ته سره ضرورت اول دلیل کوم دا په حق او هغه ژوند کړي نه هو دروغ ویلي یو مفسر دی د انډیا غل د خبره کړې ده د مناظري اصول دادي چې اول به دعوه پیش کی وې دلته اول دواړو دعوه پیش کړله دعوه چې ربي الذي يحيي ويميت رب هغه ته وایي چې هغه ژوند کول او مړ کول کوي دا دعوه شو د دعوی د اثبات لپاره دلیل ضرورت وی لکه سورۃ فاتحه کې الله تعالی فرمایي الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله لپاره دا دعوه ده دلیل ذکر رب العالمین دی بل دلیل مالک یوم الدین دی نا ټول دلائل دی نو دلته په مناظره کې دعوه پیش ولا چې ربي الذي يحيي ويميت رب هغه ذات پیش ژوند کول او مړ کول کوي دا دعوه شو نو دعوی د اثبات لپاره دلیل ضرورت وي ابراهیم علیه السلام دلیل پیش کړ چې رب هغه دی چې نور راخیږي او نور غورځي او دا زما رب کوي او کتوی چې زره بما لاشتو فاتی بها من المغرب زما رب د مشرق نه نور راخیږي ته د مغرب نه راوخیږي نو هغه غلې پاتې شو مناظره بیلله روایتو کې راځي ابراهیم علیه السلام د سخت خبرې وکړي او بغیر د غلی او دانی د خپل دربار نه رخصت کو ابراهیم علیه السلام ډیر پریشان راوواته ویلاره کی ګوري د شګي او ډیرې ده چې کوم لفافه او بورې ده غلی د پر راخسته وي داغې نه غټه کړه چې لاره کې بخلک تفوس کوي یا بخلک راته ګوري دار چا دشمنان وي هغه په خوشحاليږي نو دا یو طریقه وکړه چې خپل بورې د شګي نه راډه کړه او ډیر خبر راغی یو قحط دی بچو سن دي خورلی خوراک بسنو هغه بوجي د شګي نه کور کې خودله او د ډیر پریشانی د وجنه لار سم لاسته خوب ورغی چې کله ود شو شرابیدار شو کور والای ګوري خوراک تیار کړی دی ابراهیم علیه السلام حیران شو چې دا خوراک د کم زیات راغل د قحط د زخه ملاویږم نه بیبي ورته ته په بورې کې سراوړو کراغه می پاخه کړی نو الله تعالی ورته معجزتن دا شګنا غله جوړ کړو دانه ورته جوړ کړو وړي ورته جوړ کړو الله تعالی په ارس باندې قادر دی نو الله تعالی ورته رزق ورکړ به روایتو کې راځي بل ورځ دا یو خاص میله وا هغه ال تعالی ابراهیم علیه السلام دا سوچ کو چې دا قوم بسنګ پوي نو دا وی چې کوم دربارو بوتانی ودرولو دا غي عبادت به کو یو غټو نور واړو تبر راواخستو ټول بوتانی ورته ټوټي ټوټي کړل او به چې کوم غټ بوتو
هغه پکې روح کې خود او هغه تبر راواخسته او هغه ته په غاړه کې واچاوه. وی چې کله هغوی د میلې نه راواپس شول، قرآن کې دی واقع تفصیلی ذکر دی. خلق حیران شو دا زمونږ معبودان چا مات کړي دي. یو پکې ویلې چې دلته یو نوجوان شته هغه زمونږ د بوتانو کمې پیش کوي او زمونږ بوتانو پسې لګي. یقال له ابراهیم، او نوم ابراهیم دی، هغه ته ابراهیم ویلی شي. ابراهیم علیه السلام بادشاه راوغوښته چې داسې دی ولې کړي دي. ابراهیم علیه السلام ډېر هوښیار و. وایي تاسو دا زمونږ معبودان دي او د غټ معبود نه تپوس وکړه که نه، کیدای شي دا ده کړي وي. وایي هغوی تا ته پته چې دا څه نشي کولی. نو دلته الله تعالی موقع ورکړه ښه چې دا څه نشي کولی نو تاسو عبادت بیا ولې کوئ چې دا ځان نشي ساتلی، خپل ملګري نشي ساتلی. تاسو به همیشه د خپلو معبودانو چوکیداری کوي او د هغې حفاظت به کوي. د نبي پاک علیه السلام د دور نه مخکې یو موحد تیر شوی دی چې نبي پاک علیه السلام نو راغلی، الله تعالی هغه ته توحید په زړه کې اچولی و. وایي هغه یو ځل روانو، یو معبود و یو بوت په یو درګاه کې و او یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه او په دې سر یې ورته تش بول وکړله. نو هغه یو څه شعرونه ویلي چې دا څنګه معبود دی چې د خپل ځان نه د ګیدړ هغه بول هم نشي بچ کولی د ځان نه او دا خپل ځان حفاظت نشي کولی، د خپل عزت حفاظت نشي کولی. نو دوی به زمونږ څه حفاظت وکړي او زمونږ د عزت به څه خیال وساتي. لیکن بیا هغوی شیطانان ورکی موجودو، څه انسي شیطانانو څه جني شیطانانو چې نه تا ته پته دا څه نشي کولی لیکن تا ته زیاتی کړی دی او زمونږ د بوتانو او خدایانو بې حرمتي دې کړې ده. لہذا دا ته اور بلول پکار دی او دا په اور کې اچول پکار دی. نو د بادشاه د طرف نه دا فیصله رااله چې یو غټ اور بل کړی دی دپاره او پلار هم په دې باندې متفق شو. پلار په بچي باندې څومره مهرباني، دلته پلار هم په دې خبره باندې متفق شو چې دا دی په اور کې واچولی شي. چې کله حق خبره کې نو کله کله ستا پلار هم مخالف شي. الحق مر، حق ډېر تریخ وي، ډېر احتیاط سره به خبره کوئ. چې کله باندې تکلیف او مصیبت راغی یو خبره ځان سره یاد وساتئ، خپل مصیبتونه او پریشانۍ هر چاته مه بیانوئ. هر څوک ستا مخلص نه وي. بعضې اوقاتو کې ته به یو انسان ته ښه ګوري چې دا زما ملګری دی او دا زما مخلص ملګری دی، هغه به ستا دغه مصیبتونو نه خوندونه اخلي، تا باندې به خوشحالیږي او ستا دغه مصیبتونه بیا خلکو ته بیانې، تا به شرموي او تا به پاتې راولي. بچې که ورباندې تکلیف راغی هغې باندې صبر کوه، د هغې بیان چاته مه کوه. چې ډېر نږدې ملګری دی یو قریب ملګری دی او پوهېږي چې دا ما باندې نه خوشحالیږي او دا به ما ته ښه مشوره راکړي یا به راسره مدد وکړي نو هغې ته یې بیان کا. د هر چا مخې ته خپل پریشانۍ نه مه بیانوئ، خپل مصیبتونه هر چا ته مخې ته مه کوئ. دې سره ستا عزت کمیږي، دې سره هغه ستا د خولې هغه ویلیو ختمیږي، بیا تا ته خلک سپک ګوري او بیا تا پورې خلک خندا کوي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار او د وقت بادشاه او قوم د طرف نه ورباندې فیصله وشوه چې اور ورته بل کوي او دا په دې اور کې ور واچوئ. روایتو کې راځي یو غټ اوره دوی بل که او پوره یو جهنم یې جوړ که او بیا ابراهیم علیه السلام هغې اور ته ورګزار که. الله تعالی د هغې بیان کوي په سورت انبیا کې قلنا یا نار کوني بردا وسلام علی ابراهیم. روایاتو کې راځي 40 ورځې په دغه اور کې پروت و، الله تعالی صفا ستره وساته او په 40 ورځو کې د ابراهیم علیه السلام نه جامه خراب شوه، نه یې ویښته خراب شو، نه د مخ مبارک رنگ خراب شو، نه لوګي وواهه چې اور ختم شو، سالم راوواته. مورخین لیکي د جنت نه به ورته رزق راته، عبادت به د الله تعالی کاوه. روایاتو کې راځي ابراهیم علیه السلام به فرمایله چې د ټول نه پرسکون زندگی چې ما تېره کړې ده او خوشحاله زندگی مې تېره کړې ده هغه 40 ورځې چې کمې په اور کې وي هغه ما تېرې کړي دي، ډېر په سکون مې تېرې کړي دي. او روایتو کې راځي وی جبریل علیه السلام ته د الله نبی فرمایل چې کله ډېر په جلتۍ سره چرته تللی وی ډېر په جلتۍ سره په هغه ورځ باندې لاړم چې زه په عرش باندې وم او دلته
قوم ابراهیم علیه السلام اور ته ورگزار ک ما ته الله تعالی حکم وکړ چې ځان ور ورساوه وی التنه میزان را ورساو او ابراهیم علیه السلام میونی او غلی غونتی او په قلاره می په اور کې کېښود اول ته ورته بندوبست وکړ او الله تعالی اور ته حکم وکړ چې سلامتیا والا جوړ شه دا د الله تعالی مخلوق دی او د الله تعالی د حکم مطابق چلیږي اور ابراهیم علیه السلام ته هیڅ ونه ویلي اسماعیل علیه السلام واقع برستو راشي چاړې ورته هیڅ ونه ویلي دا ارس د الله تعالی په قدرت کیږي نو جبرائیل علیه السلام ډیر په منډه باندې راغی څلوېښت ورځې پس الله تعالی روغ جوړ د اور نه وباسه ابراهیم علیه السلام پوه شو تاسو ته مویل عراق کې پیدا شوی و اراده د هجرت وکړه په دغه وخت کې د دې وراره و سیدنا لوط علیه السلام چې رستو پیغمبر شوی دی دا د ابراهیم علیه السلام د ورور بچو چې د ابراهیم علیه السلام د ورور نوم باج علماء هاران لیکلی دی هاران بچو لوط علیه السلام فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی قرآن کې آیاتونه دي د شام په طرف باندې روان شو و شکل التلال سمودال ته پاتې کېدل الته په قحط راغی الته نه به روان شو مصر په طرف باندې